das Wetter das Wetter معنا هوا. نن به راځو په تاسو ته موږ هواګانې تشریح کوو چې په المانی ژبه کې موږ څنګه د هواګانو نومونه اخیستلی شو. das Wetter die Sonne معنا لمر یا چې وایم لمریزه sonnisch. die Wolke معنا وریځ بیا چې وایم ډېرې وریځې ویل کېږي die Wolken. die Sturm معنا طوفان بیا چې وایم طوفانونه die Stürme. die Kälte معنا یخني. بیا چې که د یخني په رابطه باندې خبرې کوم سره کوم هغې ته کالټ ویل کېږي سره صحیح شوله. die Kälte یا کالټ. die Wärme معنا معتدله هوا چې کله وي. die Wärme یا وارم هم ورته ویلی شو. die Wärme یا وارم. die Hitze معنا ګرمي. بیا چې موږ غواړو ګرمۍ په رابطه خبرې کوو هغې لپاره موږ بیا heiß استعمالو. die Hitze یا heiß. das Unwetter کله چې هوا ډېره زیاته خراب یا سیویر ویدر وي هغې لپاره موږ وایو das Unwetter. die Schnee معنا واوره. die Schnee بیا چې موږ وایو چې واوره ورېږي سره کوم وایو چې es schneit. das Eis کله چې مثلا واورین موسم وي واوره پسې پرتې وي او یخ نیولې هغې په موسم لپاره موږ وایو das Eis یا eisisch معنا واورین موسم eisisch یا das Eis. یا ریګن ویل کېږي باران ته. die Regen بیا چې وایو مثال باراني موسم هغې لپاره بیا موږ وایو regnerisch. die Regen oder Regen یا regnerisch. das Gewitter معنا تندر. das Gewitter. die Nebel ویل کېږي فاګ یا کله چې هوا خړه غونډه کې وي سهار وختي یا ماښام کې هغې لپاره بیا موږ die Nebel استعمالو. بیا چې وایو چې مثال هوا خړینه هوا را سره کوم وایو ته وایو چې es ist neblig. die Hagel ویل کېږي ګلی ته. ګلی ورډ دغه شاولیږي صحیح ده. die Hagel. die Blitz معنا لایټنینګ کله چې په اسمان کې پرقاره کېږي هغې پته بیا موږ بلټس کلمه استعمالو. die Blitz. راځو اوس موږ سره رقم جملې جوړولی شو. مثال چې چا نه پوښتنه کوم چې نن څه رقم هوا ده څه رقم ورته وایم چې wie ist das Wetter heute. نن هوا څه رقم ده چې مثال ورته وایي چې نن ډېره ښایسته هوا ده څه رقم ورته وایي چې heute ist schönes Wetter.